مهرباني کوئ وایه کرزي ته وویل پردي زامن د دې څه نه خپلېږي پردي زامن د دې څه نه خپلېږي لانا د مرګ اجازه مه ورکوه زما د ټول ځان ته مه کښېنوه زما د مرګ اجازه مه ورکوه تا د ټولو خلکو وروسته وکړي د چا د مرګ اجازه مه ورکوه زما ځنګل په زاره کې پرېږدې زما په غر د زړه خوږېږي که نه مال مې د لاس کې په ځلا نیوله زما په سر د زړه خوږېږي که نه ماشومان وږي له کورونو تښتي د مازدیګر د زړه خوږېږي که نه د پارلمان وکیل استاد عیزه ته د کرزي د الله سلام څه کوي ته له توضیح برستن نه راوځي برستن د یخ شارام څه کوي دا د بمونو شور دې نه وي کوي په خپله خاوره او خپل قام څه کوي مصر وطن د ټول سوری سوری کوي وسره وازونه رنګ په رنګ راځي پردی لښکرې په ټوټه کې سمبال په سوله نه راځي په جنګ راځي زموږ په دین او وطن لوبې کوي ځکه مې ویني چې غرجنګ راځي د دې کیسې درنه پوښتنه کوم د درون لقب مارشال دې چا ته ورکړه د ملالۍ مجاز جنډه نه لري د عیس توره داغ چا ته ورکړه نور انسانان کې بوټان لري د ستر غازي مډال دې چا ته ورکړه ډیموکراسۍ له ژونده ویستلې خپلو بچو پسې تېرې کوي څومره یې ووځلې دښت دی که نه همیشه غم د هدیرې کوي د اور لمبه دې درنه وګرځېږي موږ افغانان درته خیرې کوو لالا لالا نه دې پوښتنه وکړه افغانستان سره دې څه کار و که صلیبي جګړه دې نه کوله د مسلمان سره دې څه کار و که اسامه په توره پوره کې وزیرستان سره دې څه کار و د احمدشاه تاریخ دې نه دی لوستی تا سره قدر د امان نشته ته د میرویس نیکه له ځانته نه یې ستاسې غیرت ستاسې ایمان نشته زر زره خواږه چې ذلیله بشې د سر د تېره د قرآن نشته ته هم پوهېږي چې وطن تباه شو زه هم پوهېږم چې غلام یمه یوه جوړه جامې خوراکه راته لغل راوتې له بګرام یمه پاچا صاحب ګوته له ماتې لرې کړه زه د ولس ویده خان یمه اور غورځوونکو ته دې ووایه له سم او غر درته خیرې کوي زما د قام سلګۍ له وینو ډکه هر مازدیګر درته خیرې کوي د باجوړ ګلونه مه رژوئ چې پېښور درته خیرې کوي لږ د بړستنې نه بهر راویده چې دا په کومه ډرامه جنګ دی فرید ککړ غواړي وینې غواړي بیا په امت مسلمه جنګ دی یو چې پیسره چې په کور کې ناسته د جامه او اسامه جنګ دی دغه شعر شماره که بیا ما ته تلیفون راوستي چې ته به نه راځي بیا زه لا نه راغلم شعر واورېده ډېر ښکلی شعر و ډېر ښایسته شعر و که سړی د شعر او ادب په دنیا کې دا شعر تعریف کا نو داسې به ووایي چې ستاسو دا شعر د افغانستان او زمونږ د منطقې یوه داسې انځرګري او عکاسي وه لکه یو دقیق او ماهر عکاس چې د ډېرې نږدې فاصلې نه په ډېر ښه فوکس باندې داسې یو عکس واخلي چې په 100 یا 50 قطعو عکسونو کې هغه یو عکس نادر عکسي ډېر ښکلی شعر و تړون صاحب په د شعرونو د ویلو د وخت نه را په دې خوا تر دغه شیبې پورې تاسو د خپل شعرونو کم کتاب کمه مجموعه کم اثر رساله چې شی چاپ کړی دی اراده ورته لرئ چې هغه چاپ کړی د دې نه وروسته او څنګه غواړئ چې دا د شعر کاروان دی همداسې په وطني لاره باندې روان شي ځکه چې ستا د لومړني شعر نه داسې معلومېده چې هغه شعر کې ستا د شعر قافله د مینې او محبت خواته روانه وه اوس دا کاروان چې دی د وطن د غرو رغو په لور روان دی څه فکر کوئ چې څنګه به کېږي همزه شماره صاحب هغه شعر چې درته ولوست هغه زما د لومړی ټول دي لومړنی شعر و تر دې نه هم مې 2 ټول کتاب شوي دي دغه د مخکې ته مې پرتې دي د لومړی ټولګه چې مې وه 1880 کال و د طالبانو وخت دلته په افغانستان کې هماغه وخت مې چاپ کړی وه د هغې ټول زموږ پاته ویګر پاتې دي د هماغه شعر له بنده مې ورته مې راخستی او بیا مې ټول نوم مې دی زه د نور نوم پکې به نه اخلم دا څلورم وار چاپ یې دی لومړی چاپ یې ګمان کوم 3 پیاړې همداسې ډیټلپټ چاپي دي څلورم وار چاپ یې دی او درېیمه ټولګه مې چاپ ته تیاره ده خو خواري کوم چې یو ځای کومه ده شعرونه منظم یې کړم او دغه بیا یې چاپ کړم
ولې د شعر قافلان چې په کوم لیکي زه خپله شاعري خپل ولس ته کوم او زما ولس چې له ما نه کومه هیله لري کومه ارزو نه لري او دغه حالات چې له ما څخه تقاضا کوي نو زما هم همدغه لاره ده چې زه د ولس د غوښتنو سره سم قدم واخلم نو نه روي تړون صاحب فرضاً همدا شیبه ستاسو آواز به ډېر شاعران ادیبان هنرمندان او د هنر او ادبیاتو طرفداران او ملګري او دوستان او خوښوونکي اوري د یو ښه وطني ملي شاعر په توګه باندې ستاسو د خپل وطن شاعرانو او خصوصاً په ځانګړې توګه د افغانستان ځوان نسل ته هغو کسانو ته چې هغو د قلم په همت او ژبه باندې د خواري کوي او یا د وطن لپاره یا د مینې محبت لپاره یا د ادبیاتو او کلتور او هنر لپاره د هغې لپاره خواري کوي، تاسو د وطن د یو تکړه شاعر په توګه باندې د هغو لپاره څه سپارښتنې لرئ؟